پکتیا ولایت مرکز د افغانستان اسلامي امارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر پکتیا ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت له ولایتي چارواکو او د پکتیا مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست له اساس سره په کتنه کې د روان کال په جریان د 48 نوي مخابراتي سایټونو منځوري ورکړه. په سږني کال کې مو د پکتیا لپاره د 48 سایټونه نوي د هغې د ودرېدو منځوري ورکړه. امید دی چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه سایټونو د ودرېدو سره د پکتیا ولایت د مخابراتي ستونزې تر یو ډېر حده پورې حل شي انشاءالله. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د یاد سفر موخه یې د دې ولایت له ځایي چارواکو، علماو او د سیمې له اوسیدونکو سره د مخابراتي خدمتونو د ارزونې، د مخابراتي او انټرنیټي ستونزو د حل او په لرې پرتو سیمو کې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وه. زمونږ د سفر هدف او مقصد همدغه دی تر څو ځان ته هغه د هیواد هغه نقطې او هغه سیمې هغه ولسوالۍ تشخیص کړو چې فعلا د خدماتو نه محروم دي. په دې سلسله کې موږ نوې 10مه پروژه پلان لرو، په هغې کې تقریبا 500 سایټونه زموږ شامل دي. ورته مهال د پکتیا اوسیدونکي د دغو سایټونو فعالېدو ته خوښ دي. وایي په جوړېدو سره به یې په مخابراتي برخه کې تر ډېره ستونزې حل شي. دغه 48 مخابراتي سایټونه چې پکتیا کې منظور شول، له دې څخه موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر ترې راضي یو. او بل له دې سره به د مرکز په شمول د یو شمېر ولسوالیو کې همدغه مخابراتي ستونزې حل او رفع شي. او غوښتنه مو دا ده له مسؤلینو څخه له دې څخه علاوه نوره توجه پکتیا ته هم وشي. موږ ډېر خوښ یو چې په پکتیا ولایت کې 48 مخابراتي سایټونه منظور شول چې په راتلونکي کې به فعالېږي. او په دې سره به نه یوازې په مرکز کې بلکې په لرې پرتو ولسوالیو کې، په لرې پرتو سیمو کې هم د هیوادوالو هغه ستونزې چې مخکې د مخابراتو په برخه کې درلودې د پام وړ کموالی راشي. د یادونه ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د مخابراتي شبکو اساس سره په خبرو کې د خپلو خدمتونو له 2G څخه 3G او 4G ته په لوړېدو ټینګار وکړ.